السلام علیکم دوستانو څنګه یې؟ امید لرم چې ټول راته روغ جوړ او خوشحاله به وئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسې نن زده کوو چې څنګه موږ خپل کلاسیک پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته کنورټ کړو واړوو. نو هر کس غواړي زما پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته لاړ شي، انټر شي، کنورټ شي. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. دوستانو دا ګوره زما پښتو افیشل په نوم یو پیج دی، هغه کلاسیک پیج دی. نو دا بل ګوره د بل کوم پیج د ما وله دا بالکل نیو پیج ایکسپیرینس ته کنورټ شوی دی. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. نو دې دپاره به ول راشئ خپل پیجز ته، کوم پیج ته کنورټ کوئ نیو پیج ایکسپیرینس ته. نو دا کوم درې ډاټ کوم نشان دی په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو دا ګوره دلته لیکلي دي پیجز باندې به کلیک وکړئ. نو پیجز باندې چې کله کلیک وکړو نو کوم پیج ته غواړئ زما پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته کنورټ شي نو هغه باندې به کلیک وکړئ. هغه باندې چې کله کلیک وکړو نو دا ګوره دوستانو دا ما سره کلاسیک پیج دی. دا ګوره دا کوم درې ډاټ کوم نشان سیټینګ نشان چې دی په سیټینګ نشان باندې به کلیک وکړئ. نو مونږ ګورو زمونږ پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته اوښتی دی که نه دی اوښتی. نو دا ګوره د لاندې لیکلي پیج منیجمنټ هسټري، پیج منیجمنټ هسټري دغه لاندې لیکلي نیو پیج ایکسپیرینس. زیاتره خلک بوختي خو دوی ته پته نه وي. نو دا ګوره زمونږ ول نه ده داخل شوی، لاندې به لیکلي نیو کنورټ پیج ټو نیو پیج ایکسپیرینس. نو صرف هغه باندې کلیک وکړه، څو طریقې نیکسټ 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 باندې کلیک وکړو دا پیج به خپله نیو پیج ایکسپیرینس ته واړي. نو دې دپاره به ول راشو د مور باندې به کلیک وکړو. نو دې دپاره به موږ اوس ریپورټ کوو، فیسبوک ته ریپورټ کوو. نو لاندې به راشي اول به د لینک پیج لینک کاپي کړئ. لینک ته چې کاپي کړو نو اوس به راشئ، اوس ګوره موږ فیسبوک ته ریپورټ کوو چې زموږ پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته کنورټ کړه. نو بالکل ډېره اسانه طریقه ده. نو دا ګوره هیلپ اینډ سپورټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته په ریپورټ ا پرابلم په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې چې کله کلیک وکړو نو سانه کوزه لیکلې کنټینیو ټو ریپورټ ا پرابلم، کنټینیو ټو ریپورټ ا پرابلم په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو چې په دغه باندې به کلیک وکړو دلته لیکلي کریټینګ ریپورټ، دا ګوره دلته لیکلي انکلوډ ان ریپورټ. نو ته چې تاسو څه هم تاسو څه ریپورټ لرئ نو دلته انکلوډ کې واچوه. نو زه غواړم زه خپل پیج ریپورټ کړم، دلته لیکلي خپل پیج به سلیکټ کړئ. نو دا ګوره دا سکرین شاټ یې راواخیستو، دا سکرین شاټ بل ځای غلط ځای نه راواخیستو. نو زه غواړم د خپل پیج سکرین شاټ راواخلم. نو دا ګوره بیا به واپس به بیا راشئ خپل هغه پیج ته چې کوم تاسې نیو پیج ایکسپیرینس ته کنورټ کوئ. نو هغه پیج باندې به سمپلی کلیک وکړئ. نو دلته به یو سکرین شاټ واخلئ، پیج نه به سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ دې چې کله واخیستو نو بیا به لاړ شئ ریپورټ ا پرابلم. نو لاندې بیا کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته بیا لیکي کریټینګ ریپورټ. دا ګوره بیا په انکلوډ ا ریپورټ په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې چې کلیک وکړو نو دلته به ګوره پیج سلیکټ کړئ. پیج چې کله سلیکټ کړو نو دا ګوره اوس به ایډ امیج، هغه امیج به سلیکټ کړئ تا چې اوس خپل پیج نه سکرین شاټ وباسلو. هغه پیج چې کوم ته غواړئ زما پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته کوم پیج وي هغه غواړئ ګوره سکرین شاټ، دلته به هغه سکرین شاټ راواخلئ چې کوم ته خپل پیج نه سکرین شاټ کړی دی. نو پیج چې کله سکرین شاټ دی چې کله راوخلو دلته به ګوره خپل ریپورټ، دلته به خپل ریپورټ ولیکئ. زه ورته لیکم ګوره زه ایوانه، زه غواړم چې زما کلاسیک پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته کنورټ شي. I wanted to convert my classic page to دلته به to لیکو I wanted to convert my classic page to new page experience. ما ورته ولیکل زه غواړم زما کلاسیک پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته کنورټ شي. نو دا ګوره چې ما
ریپورټ بالکل سمپل الفاظو کې لیکئ، سمپل الفاظو کې لیکئ، شارټ کټ. دا ګوره ما کله ریپورټ ولیکلو نو دلته به هغه لینک کاپي کې موږ چې کوم لینک کاپي کړی و خپل پیج لینک په کاپي کې دلته انټر پیسټ به کې موږ هلته لینک کاپي کړی و. نو دا ګوره ما ریپورټ جوړ کړو. اوس زه غواړم چې فیسبوک کمپنۍ ته سینډ کړمه چې زما پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته واړه. دا ګوره په سمپلی په دغه باندې به کلیک وکړو نو دا ګوره ریپورټ سینډ شو. نو دا وه زموږ ویډیو دوستانو. نو ډېر آسان کار دی. نو که څوک هم غواړي زما پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته واړي نو بالکل ډېر اسانه طریقه ده. په دغه طریقې سره نو بالکل تاسو خپل پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته اړولی شئ. نو بیا څو ورځې بعد چک کړئ چې آیا زما پیج نیو پیج ایکسپیرینس ته اوښتی دی که نه دی اوښتی. نو دا وه زموږ ویډیو. دوستانو که په ویډیو کې معلومات